په تېره ویډیو کې موږ د دغه قطعې د دې سطحې مساحت موږ لاسته راوړو، څه ډول لاسته راوړو، د دې دغه هر یو مخ مساحتونه موږ پیدا کړل او بیا مو سره جمع کړل. په دې ویډیو کې موږ بیا راځو د دې سطحې مساحت لاسته راوړو، خو دا ځل زه داسې کار کومه چې دغه شکل زه پرې کومه یا غوڅومه او خلاصومه او په ځمکه یې اوارومه او بیا ګورمه چې د دې د سطحې مساحت هغې نه موږ څنګه لاسته راوړلی شو، یا په بله اصطلاح د دې شکل جوړښت موږ ګورو چې داسې رقم د کاغذ نه جوړیږي. نو زه راځمه په دې کې دغه برخې غوڅومه اوس. نو راځمه لومړی خط چې زه پرې کومه دغه څنډه به یې پرې کړمه، دا به دلته پرې شي، همدارنګه دا به هم زه پرې کړمه او بیا به راشمه دا به دې ځای کې داسې پرې کړم. دا چې کله موږ پرې کړو نو دغه پورتنۍ برخه به راخلاصه شي. اوس موږ کولی شو چې دا برخه یې داسې پورته ودرو. همدارنګه اوس راځمه بله برخه دا زه پرې کومه دې ځای نه دې سره پورې او دا یې هم دلته داسې پرې کومه. دا به هم راخلاص شي کومه خواته، دا برخه به هم دې خواته په دې شکل داسې پرانیستل شي. اوس راځو د همدې سره یو شان دلته هم په یو خط پرې کوو، کومه چې موږ ته نه ښکاري دغه خط سره یې ښیو چې غوڅ غوڅ خط دی. نو دا به هم داسې به هم دا پرې شي. دا چې کله پرې شي دا طرف به هم دې خواته پرانیستل شي او ورسره به هغه شاتنی چې کوم مخ دی هغه به هم لاندې خواته پرانیستل شي. اوس راځو ګورو چې دې نه موږ ته کوم شکل لاسته راځي. نو اوس راځو موږ ګورو چې دغه شکل موږ کله پرانیزو او په ځمکه یې هوار کړو نو دې نه څه شی جوړېږي. اول راځو دا مخامخ شکل به یې رسم کړو، دې نه به داسې یو څه لاسته راشي موږ ته په دې شکل باندې لږ به ورکوټی رسم کړو چې دلته ځای شي. ښه، او دا به یې پورتنۍ برخه راشي، پورتنۍ برخه به یې دې ځای نه دلته راشي دې ځای پورې. همدارنګه دا طرف او دا طرف دواړه طرفونه به یې هم دلته موږ ته په لاس راشي. دا به یې کیڼ لاس شي او دا به یې د ښي لاس برخه شي دې سره پورې، او دلته لاندنۍ برخه یا قاعده چې ده هغه به دې ځای ته راشي، داسې به راوسپړل شي او ورسره شاته چې د دې کوم مخ دی شاتنی مخ دی هغه موږ دې ځای کې نه و پرې کړی، هغه به هم دې قاعدې سره ونښلي او دې ځای نه به پیل کړو موږ، هغه به هم دومره راشي. نو دا موږ ولیدل چې کله دغسې ځایونو کې چې موږ دلته شکل کې وښودل دا پرې کړو، دې نه داسې یو پرانیستلی شکل موږ ته په لاس راځي. نو اوس موږ دغه پرانیستلي شکل نه موږ څنګه د دې سطحې مساحت لاسته راوړلی شو. نو کله چې موږ د دې پرانیستلي شکل د مساحت لاسته راوړو هماغه د دې د سطحې مساحت دی او دا به موږ څنګه لاسته راوړو. موږ سره د دې ټول شکل هر اندازه را سره شته دی. راځو د اندازې ورته لیکو. دغه اندازه دې ځای نه دې ځای پورې دا څومره ده، دې ځای نه تر دې ځای پورې دا موږ سره ده 10 سانتي متره. نو راځو دې ته لیکو چې دا ده 10 سانتي متره. همدارنګه دغه ټوله ارتفاع چې موږ حسابو نو دې ځای نه دې ځای پورې دا یوه برخه چې ده دا یوه برخه دا ده 20 سانتي متره، 20 سانتي متره. دا برخه هم 20 سانتي متره ده، 20 سانتي متره. دا برخه 3 سانتي متره ده او دا برخه هم 3 سانتي متره ده. نو اوس راځم د دې مساحتونه زه پیدا کوم. زه کولی شم چې دا ټول یوه برخه حساب کړمه داسې دې سر نه تر دې سره پورې. دا به شي د دې مساحت به په لاس راشي 10 د دې عرض شو ضربې ارتفاع ټوله څو ده 20 ده او 20 ده 40 او 3 او 3 شپږ 40 او شپږ 40 نو 10 ضربې 40. نو دا به مساوي شي څو سره 460 سانتي متر مربع. همدارنګه اوس راځو دغه څنډې د دې مساحت لاسته راوړو او د دې مساحت هم لاسته راوړو. نو د دې عرض 3 سانتي متره دی او لوړوالی 20 سانتي متره دی. 3 په 20 کې دا کېږي 60 سانتي متر مربع او همدارنګه دا بل طرف یې هم دی 60 سانتي متر مربع. اوس چې دا ټول سره جمع کړو دا به مساوي شي. نو دا چې ټول سره جمع کړو ځواب پاتې کېږي 580 سانتي متر مربع. موږ ولیدل چې په دې طریقه هم موږ 580 سانتي متر په لاس راوړو او مخکینۍ طریقه باندې هم 580 سانتي متر مربع د دې مساحت په لاس راغلی و.